د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی وزیر ښاغلی وفادار وایي چې شهید سردار محمد داود خان د قانون پر عملي کولو ډیر ټینګار کوي. د ځان د کورنۍ د غړو او ټولو چارواکو په شمول هیڅ څوک یې تر قانون لوړ نه باله او هر چا که له قانون څخه سرغړونه کړې وای سخت چلند یې ورسره کاوه. د پرنسیپ سړی و، پرنسیپ یې لرو. دا هیچ چاته اجازه نه ورکوله په شمول د خپل ځان چې قانون مراعات نه کړي. قانون عام تام باید هیڅ د قانون لوړ نشته. چا به چې قانون نه بیا هغه وکړه د قانون به موت کو هغه نه کو. د چا لیوز نه کو غټ په وسترګه کوته. د خپل زوی او د عادي افغان هیڅ فرق نه کوي. مونږ درته وایو چې دغه محبت خلکو ته او صداقت خپل په جلو بکونز د مټر